بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ اکسل ته. تېره ورځ مې په اکسل کې د سم اف فنکشن وویله، نن راځو اف ته. اف فنکشن وایو چې اف فنکشن څنګه کار کوي. مثلا دفتر دی په دې میاشتې کې غواړي چې دې خپل کارګرو ته $100 چې شو کې اضافه کاري ورکړي، یعنی بونس ورکړي. نو دا خو په اسانه طریقه سره مثلا زه ورته راځم چې د دوی د معاشاتو سره جمع یې $100 انټرپریس وم. دا په ټولو باندې اپلای کوم. د ټولو معاشاتو څو اضافه شولې؟ 100 اضافه شولې. د معاش 4000 دی او 100 مې اضافه کړې، 4000 یې معاش شو. خو اما اوس دفتر وایي چې ته یوازې او یوازې ډاکټرانو ته $1500 چې کوم دي د دوی معاشات ته اضافه کړه. نور منیجرانو، پیسرانو هیڅ چاته مې اضافه کړه، یوازې او یوازې چاته اضافه کړه؟ ډاکټران چې کوم دي ډاکټرانو ته اضافه کړه. نو د دې لپاره بیا زه اف فنکشن کاروم. وایي چې اف فنکشن څنګه کاروي. مثلا دفتر ماته وایي چې دلته کوم دی ډاکټرانو ته 1500 چې کا $500 هر ډاکټر چې دی هغه ته $500 اضافه کړه. د دې لپاره زه فنکشن لیکلم. دلته موږ سټرکچر هم لیکلی دی. سره کوم دی وایي چې ولیکه از ایکوال ټو اف one position select. دغه څه وروسته هغه کم میوه ته چې ورکوي، مثلا ډاکټر د ډاکټر د one salary selected، او دغه څه وروسته هغه کم اندازه چې ده بونس چې دی، بیا دغه څه وروسته one salary selected، دغه وروسته انټر پریس کړم. راځم دلته یې اپلای کوم چې سره کوم. دی ماته وایي لومړی وایي اف از ایکوال ټو ولیکه، از ایکوال ټو مو ولیکل، دغه څه وروسته وایي اف ولیکه، صحیح اف مې ولیکئ. دغه څه وروسته وایي کوز شروع کړه. کله چې مې کوز شروع کړه وایي one position selected، یو پوزیشن انتخاب کړه. مثلا زه دا پوزیشن چې کوم انتخابوم. په دې پوزیشنونو کې فرق نه لري چې تاسو هر پوزیشن انتخاب کړئ، هغه مشکل نشته. زه ورته وایم که چیرې په دې پوزیشنونو کې مساوي سي ډبل کوټیشن د چا سره، چاته دا بونس ورکوم؟ د ډاکټر سره. کوم کس ته چې دا بونس ورکوي هماغه دلته ولیکئ. مثلا ډاکټر دی، ډاکټر مې ورته ولیکئ، دغه څه وروسته بیرته ډبل کوټیشن کامه. د دې کار چې څه خلاص دلته ګوره لاجیکل ټیسټ خلاص و، والیو یې شروع شو. راځم دغه څخه وروسته وایي څه وکړه؟ one salary selected، یو سلري چې ښه انتخاب کړه، چې هره سلري وي تاسو انتخاب کړئ. یو سلري مې پکښې چې کړه انتخاب کړه. اوس وایم چې د دغه که چیرې په دغه پوزیشنو کې داسې یو نوم وي چې د ډاکټر سره مساوي وي، د هغو سلري پیدا کړه، د هغو د سلري سره جمع کړه. څو جمع کړه؟ 1500 جمع کړه. ځکه دفتر موږ ته ویلي چې څو معاش ورکوي؟ 1500 اضافه یعنې بونس ورکړئ. صحیح 1500 ورسره جمع کړه، 1500 ورسره جمع کړل. دغه وروسته کامه. کله چې مې کامه ورکړل وایي one salary selected. که چیرې مثلا یو څوک په دې کې ډاکټر نه و نو هغه دې بیا خپل معاش ورکړي. دغه لپاره خپل معاش انتخابوم او دغه څه وروسته وایي قوس بسته کړه او انټر پریس کړه. انټر پریس کړه. راځم په دې ټولو باندې دا چې کوم اپلای کوم، په دې ټولو باندې اپلای کوم. اوس ګورئ په دې کې دا چې کوم دی احمد ډاکټر دی 2000 سلري و، دفتر ویلي و چې 1500 بونس ورکړي. نو 1500 نور ورته اډ کړل چې مجموعه څو شولې؟ 2500. دغه څه وروسته بصیر چې کوم دی ډاکټر دی 15000 سلري دی، 1500 بونس شو، مجموعه څو شوه؟ 15000. دلته ګورئ دا عزیز دی منیجر دی، د 15000 سلري د هماغه 15000 راووتلې. ځکه موږ ورته ویلي وو چې یوازې ډاکټران ته 1500 باید چی سي؟ بونس سي. که چیرې کوم کس ډاکټر نه و هغه ته بیا معاش مه ورکوئ. دا کس دی دا ډاکټر دی 6000 سلري دی، 1500 بونس شو، مجموعه څو شو؟ 2500 شو. دا ډاکټر دی 4000 سلري خي او 1500 بونس شو، مجموعه 4500 شو. سر مو خلاص شو. ښه اوس نو مثلا دا بیرته لازمه څه کومه؟ ډیلیټ کوم. په دې میاشت کې بیا دفتر وایي چې تاسو د افیسران چې کوم دي د افیسرانو څخه تاسو 1500 یا $1000 چې کوم دی دا ځینې کم کړئ، یا 1000 افغانۍ چې هر شی وي دا ځینې چیز کې ګپ کړئ په دې میاشت کې. نو یوازې وایي د چا څخه کم کې د افیسران. دغه دپاره هم همدغه زه د اف فنکشن چې کوم ده دا چې کوم ورته اپلای کوم. سره کوم راځم بیا هم دلته لیکم چې از ایکوال ټو اف شیفت قوس شروع one position selected، یو پوزیشن چې انتخاب کړه، چې هر پوزیشن وي هغه مشکل نشته. پوزیشن چې مې کله انتخاب کړي که چیرې په دې پوزیشنو کې یو کس د چیز سره مساوي سي، د افیسر سره مساوي سي. دلته مې ورته ولیکل چې افیسر، دغه څه وروسته ډبل کوټیشن کامه، دا مې ورته ولیکل. دغه څه وروسته one salary selected، یو سلري انتخاب کړه، د پوزیشن یعنی یو سلري ورته انتخاب کړه. سلري مې انتخاب کړه، د دې سلري څخه چې ماینس یعنی کم یې که ځینې منفي یې که څو ځینې منفي که 1000 ځینې چې ځینې منفي که. که چیرې د دې حالت سره سمون ونه خوړی بیرته د هماغه سړي هماغه سلري که او قوس بسته که انټر پریس کړه.
اوس راځم په دې ټولو باندې دا چې کوم اپلای کوم. راځم دلته ورته ګورئ. اوس راځم د احمد چې کوم دی ډاکټر دی. موږ یوازې ویلو چې د افیسرانو څخه باید سلري کمه شي. 2000 سلري ده، دلته نیټ سلري هم څو شوله 2000 شوله. دا کس دی طاهر دی ګوره 3000 سلري ده. موږ ویلو چې زر ځینې کم که په دې میاشت کې پاته څو شولې 2000 شولې. دغه وروسته دا کس دی ګوره دا شاکر دی سلري 3000 ده، 2000 مو ځینې منفي کړي وي 100 پاتې شوې 2000 پاتې شوې. دا کس دی افیسر دی کبیر په نامه دی افیسر دی 8000 سلري ده، زر مو ځینې کمې کړي وي 100 پاتې شوې 2000 پاتې شوې. ګورئ د ټولو افیسرانو څخه زر چې شولې کمې شولې. نو دا و د اف فنکشن کار. بل یې څنګه اف فنکشن کار و؟ مثلا دفتر وایي چې په دې میاشت کې کم چې ډاکټران دي د ډاکټرانو څخه $100 کم کوي او منیجران چې کم دي منیجرانو و معاش ته $100 اضافه کوي. ګوري دوی خبرې سولې. اول کې څه درته وایي د ډاکټرانو څخه $100 کمی کوي او د منیجرانو ته $100 چیش کې اضافه کوي. څنګه خبره درته کېدل درته لیکم په دې ساحه کې. راځم دلته ورته لیکم چې ډاکټر دلته درته ولیکئ چې د ډاکټرانو څخه چې شي منفي که یعنی $100 ځینې وایي کم که. صحیح شو. همدارنګه دلته درته لیکي چې منیجرانو ته بیا $100 چې شي که اضافه که. صحیح شو. ډاکټرانو څخه کمې که منیجرانو ته اضافه که. د دې دپاره هم دلته موږ فارمول لیکلی دی. ګورئ دغه فارمول دی. دی ماته وایي نو وایي دلته چې شي ولیکئ داسې ولیکئ چې از اکول ټو اف شفټ قوس شروع. اوس وایي څه وکړه one position selected یو پوزیشن چې که انتخاب کړه. دا پوزیشن مې چې که انتخاب کړه. دې پوزیشنونو کې چې هر یو پوزیشن وي هغه خبره نه ده. one position یعنی چې هر پوزیشن وي. که چیرې په دې پوزیشنونو کې داسې یو کس وي لومړی ډاکټر ته راځم ډاکټر وي دلته باید د از اکول ټو وروسته باید ډبل کوټیشن ورکړل شي. ډبل کوټیشن ډاکټر ډبل کوټیشن کاما one salary selected یو سالري انتخاب کړه. اوس نو راځم دلته ډاکټرانو د ماته وایي چې د ډاکټرانو څخه $100 چې شي که منفي که. راځم زه ورته وایم چې د ډاکټرانو څخه $100 منفي که. سر مو خلاص شو. د ډاکټرانو مې $100 منفي کړه. صحیح شو. هغه څخه وروسته کاما ورکړه. کاما کله چې کاما ورکړه دغه څخه وروسته ګورئ واليو اف فایلز دا شروع شو. راځم بیرته اف ورته کوم. بله شرط دی راځه په دې شرط کې بیا قوس شروع کوم one salary selected دا سلري مې چې کړله انتخاب کړه. په دې کې ورته وایم که چیرې مساوي د دې کې بیا که چیرې په دې کې یو کس د منیجر سره مساوي سي. د چا سره مساوي سي؟ د منیجر سره مساوي سي. راځم ډبل کوټیشن کاما دې ته ورکړه. سلري انتخابوم د په سلري کې بیا جمع که سو جمع که $100 جمع که $100 چې که جمع که. صحیح شو. دغه وروسته کاما که چیرې داسې یو حالت سره سمون ونه خوړی نو دغه بیا چې که بیا خپله سلري ورته ولیکئ چې نه اضافه درلوده نه کم درلوده هغو ته خپله سلري ولیکئ. دغه وروسته قوس بسته او انټر پریس کړئ. دلته ګورئ موږ ته وایي چې دا ډول لیکل شوی دی. ایس ورته کلیک کوم. ګورئ په دې ډول راځم دا په دې ټولو باندې چې کوم اپلای کوم. په دې ټولو مې چې کړل اپلای مې کړ. اوس ګورئ دلته موږ ورته ویلي وه دفتر چې د ډاکټرانو څخه $100 کمې که او د منیجرانو باندې $100 اضافه که. دلته ګوره احمد چې کوم دی ډاکټر دی 2000 سلري د 100 مو ځینې کمې کړلې 100 پاتې شوې 1900 پاتې شوې که نه. سمیم چې کوم دی منیجر دی 4000 سلري د موږ ورته ویلي وه چې 100 په انچ کې اضافه که. سلري نیټ سلري یې څو شوه 4000. طاهر چې کوم دی افیسر دی موږ ویلي وای که چیرې نه کم ونه اضافه وه د هغو خپله سلري راوباسه. 3000 سلري د نیټ سلري یې څو شوله 3000 شوله. دغه وروسته بصیر دی 15000 سلري د ډاکټر دی باید 100 ځینې کمې شي 100 پاتې شوې 4900 شوې. دغه وروسته عزیز دی منیجر دی 15000 سلري دی او نیټ سلري یې څو شوله 15000 شوې. ولې 15000 شوې؟ ځکه موږ ته ویلي چې منیجران ته باید $100 چې شي اضافه شي. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس سبا ته به بیا انشاءالله د نوم په باره کې وایو چې مثلا موږ ته یو نوم راکړي چې د فلانکي نامه ته دومره پیسې اضافه که یو څو نومان راته انتخاب کړي چې دغو نومانو ته دغه پیسې اضافه که.